دا د علم په برکت باندې. امام اصمعي رحمه الله دا یو ډېر لوی عالم تیر شوی 18 کاله طالبي صرف په دې طریقه باندې کړی چې د کلی په کلی به ګرځېده، خیمه په خیمه به ګرځېده او د خلکو نه به د دې لغات او د دې کلماتو معلومات کولو. ابتداءً د چې کله پیدا شو دا د شکل نه ډېر کمزوری و. خپله مور ورته وایي زویه ته خو د شکل نه ډېر کمزوری، تا سره ګمان نه کوم که یو څوک په یو کاسه باندې خوراک هم وکړي، زما خو زوی زما درنه کرکه نه کیږي، خو نور خلک ګمان نه کوم که تا خپل محفل او مجلس کې پرېږدي. هغه ورته مورې څه وکړمه، کوم داسې یو کمال حاصل کړم چې د هغې وجې نه ماته الله جل شانه دې معاشره کې قدر او عزت راکړي. نو مورې ورته وایي زویه علم حاصل کا، د علم د برکته به ته په دې معاشره کې یو معزز سړی وګرځې. نو هغه د کوره ووتلو 18 کاله یې د علم پسې تیر کړل. چې کله راغې هغې ته به خلکو شیطان و شعر ویل، چې کله به د هغې مخکې چا شعر ویلو ډایرکټ به یې ورته ویل چې دا دې غلط وویلې، اصلي قصیده او شعر داسې ده. یو ځل د هارون الرشید په دربار کې ناستو، یو کس راغی او د هغې مخکې قصیده وایي، قصیده یې وویلې او بیا یې بیرته هغه قصیده بنده کړه، کاغذ یې بند کړلو. نو هارون رشید ورته وایي دا قصیده ستا یاده شوه، اول نه تر اخره پورې دا ټوله قصیده زما یاده شوه، زه ته یو ځل د مخکې دا قصیده ووایه. 100 اشعار په یو ځل اورېدو باندې د هارون رشید په دربار کې تیر کړل. چې هارون رشید د دا کمال وکتلو نو دته یې ویل چې ته به زما د بچو استاد شې. نو د هارون الرشید د عباسي خلافت یو لوی بادشاه تیر شوی، د هغه 2 زامنو، یو ته امین وایي دویم ته مامون وایي. د دې دواړو د درس دپاره دا امام اصمعي رحمه الله مقرر کو. یو ځل د مازدیګر وختو نو دی اودس کوي، امین الرشید سره هغه کوزه ده د اوبو او هغه ورته اوبه اچوي او دا امام اصمعي د خپلې خبې وینځي. هارون الرشید چې راغی ویې کتلو، ورته مولانا صاحب دا خپل زوی ما ته د دې دپاره نه دی درکړی چې صرف دا علم حاصل کړي، باید د ادب هم زده کړي. پکار دا ده چې د درته په یو لاس باندې اوبه اچولې او په دویم لاس یې دا ستا خپه سولوله او خپې درته وینځلې، دا د علم په برکت باندې. بیا د دې ټولو علومو سرچینه بنیاد هغه قرآن کریم دی. هغه انسان چې هغه ته الله جل شانه د قرآن علم ورکړی وي، یا هغه انسان چې د هغه په سینه کې قرآن پروت وي، هغه ډېر لوی خوش قسمته انسان دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که چېرته دا قرآن کریم په یو سرمنه کې واچول شي او دا بیا داسې ونغښتلی شي او دا سرمنه د جهنم په اور یا عام اور کې وغورځولی شي، د دنیا یا د آخرت اور هغه دا طاقت نه لري چې دا سرمنه وسوځوي. علما وایي دا سرمنه د قرآن د حافظ سینه ده. په کومه سینه کې چې قرآن پروت وي، د دنیا اور او نه د جهنم اور کې دا طاقت شته چې دا سینه وسوځوي. د دې وجې نه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي 3 کسان د مرګ نه وروسته په خپلو قبرونو کې نه خرابېږي. یو مؤذن، کوم سړی چې 5 وخته جماعت کې اذان کې او خلک د الله جل شانو عبادت ته رابلي، دا سړی د مرګ نه وروسته په قبر کې نه خرابېږي. دویم شهید، یو سړی چې د الله د رضا دپاره خپله وینه توی کړي، هغه په قبر کې نه خرابېږي. او دریم حافظ د قرآن، د چا په سینه کې چې قرآن پروت ده د مرګ نه وروسته هغه نه خرابېږي. د حافظ د الله جل شانه لویه مرتبه ورکړې. حافظ دا د الله یو نوم ده، د الله په نومونو کې یو نوم حافظ دی. نن سبا که د وزیر اعظم نوم دی هغه خاص دی تر هماغه وزیر اعظم پورې، که د صدر نوم دی هغه خاص دی تر صدره پورې، که د فوجانو د مشر نوم دی هغه خاص دی تر هغې مشره پورې. که یو سړی دلته اعلان وکړي چې د دې ملک وزیر اعظم زه یم یا د دې ملک صدر زه یم، پولیس هغه نیسي، وهي ټکوي، بندي کوي. خو الله جل شانه یو سړی چې قرآن زده کړي خپل نوم هغه ته ورکوي. الله حافظ دی او دغه کس چې سینه کې قرآن ته ځای ورکړی دته خپل نوم ورکوي، دا هم حافظ ګرځي.
دا لوی اعزاز دی لوی مرتبه ده چې الله جل شانه کوم انسان ته هغه دا مرتبه ورکړي د قیامت په ورځ به دا ټول خلک مشران او کشران واړه او زاړه دا په دې خپلو خلو کې ډوب وي الله جل شانه د دې شپې نه د دې ورځې نه تعبیر په داسې کوي یوما یجعل الولدان شیبا دا هغه ورځ ده چې دې ورځ باندې به ماشومان بوډاګان شي د ډېرې سختۍ د وجې نه به دا واړه ماشومان دا به سپینګیري شي چې د نورو خلکو به لا څه حال وي کم انسانان به تر زنګونونو پورې څوک به تر نامه پورې څوک به تر غوږونو پورې په خولو کې ډوب وي خو لیکن دا حافظان د قرآن د قیامت په ورځ به پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هغه کس چې د قرآن کریم په ویلو کې تلاوت کولو کې ورزده کولو کې ماهر وي قیامت په ورځ به د حشر د فرشتو او د هغوی سره په ملګرتیا کې یو ځای ګرځي جنت نو دا ډېر لوی اعزاز دی هغه والدین خوش قسمته دي هغه خاندان خوش قسمته ده هغه مدرسه هغه ځای هغه محل خوش قسمته ده چې د قرآن کریم تلاوت او ذکر پکې کېږي الله جل شانه دې دا د سربندي مبارک وګرځي الله پاک دې مولانا صدام مولانا ابراهیم او مولانا سراج الدین صاحب نور کوم ملګري دي قاری صاحبان دي د هغوی خدمات دي الله پاک قبول کړي الله جل شانه دې دا ګلشن تر